د حافظې د کمزورتیا 11 حیرانونکي لاملونه. سلامونه، زه هدایت کامران یم او تاسې د آیا پوهیږئ یوټیوب معلوماتي چینل لیدونکي یاست. آیا پوهیږئ چې ولې انسان خپله حافظه له لاسه ورکوي؟ څېړنې ښایي چې دغه کارونه ترسره کول د انسان لپاره مختلفې رواني او جسمي ستونزې پیدا کوي چې یوې هم د حافظې کمزورتیا ده. که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. هغه کارونه چې د انسان حافظه کمزوري کوي او یا یې هم له منځه وړي. لومړی، ګناه کول. ګناه که صغیره وي او که کبیره، په دې سره الله تعالی له انسان څخه ذهني قوت او استعداد اخلي. دوهم، تکبر. کبیر یوازې یو الله جل جلاله دی او لویوالی هم یوازې الله جل جلاله سره ښایي. تکبر د انسان حافظه کمزوري کوي او د ګناه سبب کیږي. دریم، ساز او سندرې اوریدل. د موسیقۍ په اوریدو سره ذهني کمزورتیا، د حواسو اختلال، لیونتوب، نابینایي، قلبي سکتګي، سل او داسې نور مرضونه پیدا کیږي. څلورم، بېځایه مجلسونه. بېځایه ناسته پاسته، بېځایه بحثونه، ریشخند، ټوکې ټکالې او شورماشور د دې لامل کیږي چې الله تعالی له انسان څخه ناراضه شي او د قوي استعداد توفیق ترې واخلي. پنځم، بد ملګري. یو انسان چې هر څومره بد ملګري ولري، په هماغه اندازه یې ذهن او حافظه کمزوري کیږي، ځکه چې همیشه به بد او کمزوري الفاظ اوري. شپږم، د سهار او مازدیګر خوب. متخصصین وایي چې دا خوبونه د انسان په عصبي سیستم کې د وینې کمښت رامنځته کوي، یعنی مغزو ته یې پوره وینه نه رسیږي او عصبي سیستم یې خپل نارمل حالت له لاسه ورکوي. نو همدا ده چې د انسان حافظه ورسره کمزوري کیږي. اووم، زیات خوراک کول. له حده زیات خوراک اسلام هم منع کړی دی او اوس ساینس هم همدې نتیجې ته رسېدلی چې په دې سره انسان ته خوب ورځي او زیات خوب د بدن د کمزورتیا لامل ګرځي، په نتیجه کې د انسان حافظه کمزوري کیږي. اتم، پر مخ سپیړه ورکول. د اسلام سپیڅلی دین بل انسان ته په مخ باندې په سپیړه وهل منع کړي دي، ځکه چې له یوې خوا د انسان کرامت ته سپکاوی دی او له بلې خوا د انسان عصبي سیستم له منځه وړي. څه کم 1500 کاله پس ساینسپوهان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې په یوې سپیړ سره د ماشوم له 300 څخه تر 400 پورې دماغي حجرې له منځه ځي او مړې کیږي. برعکس، د ماشوم پر سر په یو ځلې لاس راښکلو په همدې اندازه عصبي حجرې رامنځته کیږي. نهم، ناپاک چاپیریال. په ناپاک چاپیریال کې وخت تېرول د دې سبب کیږي چې انسان ته مختلف عصبي تکلیفونه پیدا شي. ارواپوهان وایي چې د خپل اتاق پاک او منظم ساتل د ذهن په آرام ساتلو کې مرسته کوي او ان حافظه ورسره پیاوړې کیږي. لسم، بخیلی. علم د بخل ضد دی. که انسان بخل غوره کړي نو ذهني توازن له لاسه ورکوي، که په علم کې وي او یا په مال کې. 11، د نشهیي توکو استعمال. نشهیي توکي 120 ډوله تاوانونه لري چې له دې جملې یو تاوان د حافظې له منځه تلل دي. د قرآن او سنتو په اصطلاح نشهیي توکو ته خمر ویل شوی او خمر هر هغه شي ته وایي چې د انسان عقل او ذهن زیانمنوي. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. ستاسو د ملاتړ او ګډون په هیله.